سلامونه په دې هیله تاسو ټول جوړ وروغوي زمونږ دویمه ویډیو ته ښه راغلاست. موضوع ډیره زیاته ګرمه ده د اسرائیل او د ایران په اړه. غواړو چې یو څو پوښتنې د احمدي صاحب نه وکړو او چې احمدي صاحب په دې اړه خپل تحلیلونه او کوم چې په سوشل میډیا کې هغه تازه معلومات لیدلي دي هغه تاسو سره شریک کړي او د دې عواقب څه شي دي، ځکه چې احمدي صاحب په انګلیسي ژبه یعنې مکمل پوهېږي 100% مکمل هغه انګلیسي چینلونه چې په انستاګرام کې په ټیک ټاک یا په نورو شبکاتو کې چې د امریکا له طریقه یا د بي بي سي نیوز یا د نورو شبکو له طریقه چې نشر کیږي دی مکمل هر ورځ څاري او معلومات راټولوي. جناب احمدي صاحب راځو چې نن د اسرائیل او د ایران په اړه یو بحث کوو چې دلیل چې شی دی یا مثلا ولې حمله وکړه. خلاصه بحث پې کوو که چیرې ځان معرفي کولو ته ضرورت نشته، یو سلام ملګرو ته وکړه بس خلاص، ځکه چې هره ورځ ماته ناست یو. سلامونه بیا هم ومنئ. نو د اسرائیل له جوړښت څخه تقریبا 15 کاله کېږي. نو ایران او اسرائیل یو له بل سره ډېر جدي دښمنان دي، ځکه ایران د اسرائیل موجودیت نه مني په میډل ایسټ کې، او ایران هغه هېواد دی چې د 15,000 کالو څخه ډېر تاریخ لري. او د دوی سرحدات که وګورې د تېر 15,000 کاله راهیسې د دوی سرحدات نه یو انچ چا ځینې قبضه کړی دی او نه دوی بل چاته ورغلي دي. خو بیا په عین حال کې په تېرو 20 کلو کې او 25 کلو کې ایران په میډل ایسټ کې، په عراق کې، په یمن کې او په لکه فلسطین کې خپله چې د حماس ډله ده دا یې سپورټوله او دغه سره د حزب الله ډله په یمن کې سپورټوله. دلته ما څو پوښتنې جوړې کړې دي، څو پوښتنې چې مثلا تا د 2 ورځې کېږي حتما څېړنه خو دې ډېره زیاته کړې، زه پوهېږم ځکه چې تمام ورځ ورته لګېدلی څېړنه دې کړې. خو دلته زه څو پوښتنې لرم. د اسرائیل حمله پر ایران باندې دلیل څه شی و؟ مثلا ولې پر ایران حمله وکړه؟ دا صحیح دی چې مثلا دوی د ډېر پخوا نه دوی مشکلات درلود او د دوی اوس چې حمله وکړه اوس دلیل څه و؟ زه دا جواب کې ډېر ډیټیل درکوم. مثلا ایران د تېرو 100 کلو راهیسې لګیا دي چې دوی یورانیم تصفیه کړي او دوی اټومي وسله جوړه کړي. قسم ایران په بار ویلي چې موږ یورانیم تصفیه کوو چې د نیوکلیر پاور لپاره چې د اټومي انرژي جوړه کوو. ولې اسرائیل لا ویره لري چې دوی غواړي اټومي وسله جوړه کړي. اوس په نړۍ کې تقریبا 9 هېواد اټومي وسلې لري، د اسرائیلو په شمول د پاکستان، انډیا او فرانسه، برطانیه، چاینا، روسیه او امریکا په شمول باندې دغه هېوادونه چې دي تقریبا 9 هېواده الریډي اټومي وسله لري. نو دلته یو اټومي قراردادونه سته د نړیوال تر مابین چې دوی نه غواړي بل هېواد ته د فارموله ورکړي او دوی دا وسله جوړه کړي، ځکه دا ډېره خطرناکه وسله ده. نو اوس اسرائیل ویل چې موږ په داسې معلومات لاس کې لرو چې ایران یورانیم غني کړي دي د تقریبا چې د 900 تر 15 پورې اټومي بمونه جوړ کړي. ته نه ګورې ویډیوګانې؟ اسرائیل په کومو نکاتو پر ایران باندې حمله وکړه؟ کومې ویډیوګانې چې موږ تاسې وکتل لکه اوس چې ګورو دغه ویډیوګانې چې تاسې په داسې سکرین په مخه ګورئ د ویډیوګانې خو ټول د سوشل میډیا نه اخیستل شوي دي، خو هغه واقعي هدف د اسرائیل کوم ځای و په ایران کې چې دوی مثلا حمله وکړه او هغه ځای ته اسرائیل دارن اسرائیل پرایم منسټر بنیامین نتنیاهو بیانیه ورکړله کله چې حمله وسوه نو دوی ته یې د بیانیه ورکړله چې دوی ویل زموږ بیانیه چې ده په انګلیسي کې ورته پریمپټیو وایي او یو بل نظامي چې دا پریمپټیو نه ده، دا پریونټیو ده، لکه یو پریمپټیو ده یو پریونټیو ده. نو د اسرائیلو صدر اعظم وویل چې موږ د حمله دې په خاطر وکړله چې د اسرائیلو د بچېدو په خاطر، لکه په انګلیسي کې وایي for the survival of Israel. نو که موږ حمله نه وای کړې موږ موجودیت معنا وجود او موجودیت په خطر کې دی. نو دوی د دې سره ولاړ شول 5 مهم ځایونه دوی د ټارګېټ لاندې ونیول. د ایران د یورانیم ذخایر چې هلته معدنیات دي هغه ځینې ټارګېټ کړل. ایران چې په کوم ځای کې دوی اټومي یورانیم تصفیه کوي د یورانیم فیسیلیټیز چې ورته وایي ریاکټورونه هغه یې ټارګېټ کړل. او په ایران کې د ریسرچ سنټرونه چې دوی ریسرچ کوي لکه فزیکي ریسرچ او چې د اټومي وسلې بیولوژیکل وسلې جوړوي هغه یې ټارګېټ کړل. ملیټري سایټونه یې ټارګېټ کړل چې په ټول ایران کې د تهران په شمول اصفهان، تبریز او کرمانشاه او داسې ډېر ځایونه او دغه سره
های رینکینګ ملیټري خلک د دوی ټارګټ کړل چې د ایران د کمانډر اف چیف و هغه یې خپل په کور کې وویشتل هغه سره د ایران د هوایي فضا کمانډر هغه یې له مابینځه ویوړه او د هغه په شمول د ایران د پخوانی د اټومي انرژي پروګرام مشر فریدون سخیزاده هغه یې ټارګټ کړ مړ کړ او یو دانه بل ساینټیسټ لکه فزیک ساینټیسټ چې د اټومي فارموله مخته وړله هغه یې ټارګټ کړ تقریبا 10 غټ خلک یې ووژل په ایران کې نو ډېر یو خطرناک حمله وه څه پیام لري مثلا دغه جنګ جنګ خو په مجموع کې ټول منفي دی څه چې ګورې مکمل منفي دی جنګ چې په نړۍ کې کېږي ټول منفي دی منفي 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 یوازې خلک پکې ځپل کېږي یو بربادي او بدبختي دی خو بیا هم د دغو دواړو هېوادو جنګ پیام چې شی دی عموما غټ خبر قدرت هېوادونه چې دي دوی خپلې جګړې خپل په هېوادو کې نه کوي دوی په نورو هېوادو کې جګړې کوي لکه د روسیې او د امریکا جنګ په مابینځ کې اوکراین راغلی مثلا نو همدارنګه اوس امریکا خپل هلته جنګ د ایران Don't call me Mr. President. I have friends that for 35 years, hey Don, how you doing? Hey Donnie, I love you Donnie. Now they call Mr. President, sure. سره مستقیما نه کوي که څه هم هلته ډېر ملیټري بیسونه لري په قطر کې د الحدید ایربیس دی په سعودي عربستان او نورو د میډل ایست هېوادو کې بیسونه لري خو دوی د اسرائیل له طریقه غواړي جنګ وکړي ځکه اسرائیل د میډل ایست کې دی نو اوس فعلا اسرائیل په یو وخت کې په 7 هېوادو باندې حملې کوي چې په هغه کې مثلا فلسطین شامل دی چې غزه له په سیریا حملې کوي په عراق کې کوي په یګان وخت په مصر باندې وکړلې مثلا او په ایران باندې کوي په یمن باندې د ټول هېوادو باندې هوایي حملې کوي مثلا اوس فعلا دوی یمن کې زیاتنه لکه سنا د دوی انټرنیشنل ایرپورټ دی هغه کې حتی کمرشل 11 دانې طیارې وویشتلې او د هغوی پورټونه یې د مابینځ ویوړل او د ایران هم د تبریز چې مهمه ساحه لري دی هغه یې وویشتله چې اقتصادي ضربه واردې دغه جنګ چې اوس مثلا په ایران کې روان دی صحیح دغه جنګ په ایران کې روان دی زه به دلته کېږدم دغه جنگ د ایران او د اسرائیل په منځ کې روان دی جګړه صحیح دی افغانستان دلته د ایران سره مرزه دی صحیح دی د دغه جنگ تاثیرات په افغانستان په څه مثلا آیا افغانستان هم تاوان کوي په دې جنگ کې کنه نو افغانستان خو بدبختانه په وچه کې راګیر هېواد دی نو د دوی هغه سیاست او اقتصاد د نړیوالو سره لکه امپورټ او ایکسپورټ دا ټول په همسایه هېوادو سره تړلي دي نو نن سبا افغانستان چې د پاکستان سره مشکلات لري چې د کراچي بندر خوا کاروي زموږ ټول د نړیوال د ګوډز او د شیان چې دي د سامانونو چې انتقالېږي د بحري لاره ډېره اسانه ده لکه کاست افیکټیو د کم مصرف راځي د ترانسپورټ نو مخکې د کراچي د لارې به د زیاتره خوراکي مواد او هر څه وسایلو شیان راتلل اوس هغه خو طالبان ښه اړیکې نه لري پاکستان سره هغه بند دي که تورخم بارډر کې که سپین بولډک دا بند دي لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې بندو نو اوس یوازینۍ لاره چې د افغانستان تقریبا 80% امپورټ او ایکسپورټ کېږي د ایران د لارې کېږي چې د ایران د چابهار بندر د خوا نه کېږي او که تاسو وګورئ نن سبا جنګ چې دی یو د میډیا پروپاګنډا ده یو مستقیم ملیټري اپریشنز دی چې د بلسټیک میزایل او ډرون دا شیان دي او یو د غټو پروژو سبوتاژ کول دي چې اقتصادي ضربه وارده کړي نو په هغې کې که چیرې د جنګ حتی 15 ورځې هم دوام وکړي زه فکر کوم چې اسرائیل به چابهار وولي د مابینځ ویوست چې دا افغانستان به د یو غټې بدبختۍ سره مخامخ کړي ځکه افغانستان اقتصاد چې دی ټول امپورټ کوي سبسکرایب دوی هیڅ ایکسپورټ نه لري افغانستان 10.8 بلیونه ډالر هغه جی ډي پی لري چې د اقتصاد د نګاه نه نو په 10.8 بلیونه ډالر کې افغانستان 1.8 بلیونه ډالر ایکسپورټ نورې نړۍ ته کړی دی او باقي ماندل که 8.1 بلیونه ډالر د امپورټ لري چې په یو غټ ډیفیسټ کې دی نو د ایران بدبختي سره
د افغانستان بدبختي 100% تړلې ده. افغانان باید چکچکې خوشحالي ورته وګوري. اوس کچېرې مثلا ته یو دا خو پاډکاسټ دی صحیح دا خو پاډکاسټ دی مثلا ما ته نورمال ناست خپل بحث کوو لکه پاډکاسټ لکه خپل ریلاکس ناست مشکل نه لري خپل هر څه مو چې وویل خپل چینل مو دی وایي ولې تحلیلونه چې تاسو ګورئ دا ټول واقعیت دی دا ټول واقعیت دی ځکه چې په دې باندې ریسرچ شوی دی یوازې د هغه دا داسې لکه داسې ریلایبل او کریډیبل ریسورسز مکمل ریسورسونه تاسو کچېرې غوښتل هلته به لینکونه بیا هغه کې زه نشر کوم په دغه په ډسکرپشن کې به لینکونه زه نشر کوم د ټولو ویب سایټو بیا تاسو به کولی شئ چې کچېرې په انګلیسي پوهېږئ خو موږ درته اسانه کړی په پښتو وایو نو ستا په نظر باندې مثلا یا کچېرې تا نه څوک پوښتنه وکړي ته د ایران طرفداري کوې که د اسرائیل زه د ایران طرفداري په دې باندې کوم چې ایران زموږ همسایه هېواد دی او ژبه کلچر شیر دی نو د همسایه نه ته هېڅ چاره نه لرې ولې اسرائیل سره موږ هېڅ به تېرو 100-200 لکه 100 کاله ته ونیسو مخکې خو بیخي اسرائیل نه و خو 15 کاله مخکې جوړ شوی د هغې رئیس هېڅ افغانستان دوی سره کوم رسمي او سیاسي نه ډیپلوماتیک اړیکې نه لري ایران خو موږ د ایران له طرفه موږ ضربه لیدلې ولې د اسرائیل له طرفه موږ ضربه نه لیدلې د ایران د وجې افغانانو په دې باندې ضربه لیدلې ده چې امریکایان راغلي افغانستان دلته اته نظامي اډې جوړې کړې د باسشن بیس اډه چې جوړه کړې وه د هلمند ولایت په دشتو کې دا د ایران نه 200 کیلومتره لرې وه د امریکا هدف هم دغه و چې هملته نږدې نظامي تجهیزات او ورڅه ولري انسټالمنټ ولري چې ایران د حملې لاندې راوړي ولې خو هغوی په تیښته باندې نیسو ولاړل نو د ایران همدغه وجه وه چې دا کوم خلک چې ما ته ګوري همدا اوس مهال دا کوم خلک چې ما ته ګوري دوی ته څه مثلا څه پیغام لري دوی ته څه ویل لري چې ته د ایران طرفداري وکړي که د اسرائیل طرفداري وکړي اول خو افغانان په داسې حالت کې د نن سبا جنګ چې کېږي دا د یو دانه د کلاشینکوف مرمۍ چې ده د AK-47 یو مرمۍ قیمت چې ده د 10 سنټ څخه نیولې تر 80 سنټه د امریکایي ډالر قیمت لري نو جنګونه نن سبا ټول په اقتصاد او ټکنالوژي دي افغانان چې دي ټول د غربت حالت کې دي دوی خو باید اول بېطرفه ځان اختیار کړي لکه د افغانستان په تاریخ کې ظاهر شاه چې وو د افغانستان کله چې نړیوال جنګونه وو د جرمني او روسیه او اتریش او امریکا او دوی جنګونه وو برطانیه افغانستان خپل ځان بېطرفه اعلان کړی و چې هغه افغانستان ته ډېره ګټه ورسوله ځکه چې یو غریب هېواد و که چېرې دوی سایډ نیولی و حتما خرابېدل دننه به هم یو په سله خرابوي زه خو اول د بېطرفه پاتې شي بېطرفه نه امکان لري که دا جنګ وخت ونیسي ایراني مهاجر راشي افغانستان ته دوی باید پوښتنه وکړي چې د کوم طرفداري کوي د چا طرفداري کوي زه د ایران خلکو سره مشکل نه لرم ایرانیان ښه خلک دي بد خلک ایران حکومت خپله ډېر ذل حکومت لکه د پاکستان زه د ایران او د پاکستان حکومت سره ما ته خوند نه راکوي دواړه حکومتونه ځکه چې دواړه حکومتونه په افغانستان باندې کوم داسې کوم رحم نه دی کړی په هیڅ عرصه کې ولې که چېرې ما نه پوښتنه وکړي زه فوق العاده د اسرائیل طرفداري کوم ځکه چې موږ مخکې اسرائیل وو نو لږ په دې خپرونه کې به ټوکې هم چندان اجازه شته مقصده که ټوکې کوي مشکل نشته ځکه چې آزاد پاډکاسټ دی هر څه نظر لري زما شخصي نظر دغه دی چې زه د اسرائیل ته نمسته وایم اوکې دغه و د نننۍ ورځې پاډکاسټ تر بله ورځ په خدای سپارم که چېرې غواړئ چې همدغسې خپرونې ښایسته د دې نه هم چندان ډېر زبردست خپرونې زموږ تاسو جوړې کړو او واقعیتونه بیان کړو همدغسې ریلکس راشو نو تاسو نه یو شی موږ غواړو چې یوازې لایک کمنټ او سبسکرایب او لایف در سره شیر کړئ د ویډیو وایم چې لایف در سره شیر کړئ زه په ټیک ټاک هم ډېر زیات لایف ځم ما ته ټیک ټاک په زړه شو چې ټیک ټاک یې فکر کوم چې زه ټیک ټاک چې ډبل ټاپ زه به یو څه نور هم اضافه کوم چې نن لکه 2 ساعته مخکې ایران بیرته کانټر اټاک وکړي لکه ریټالیټوري اټاک ورته وایي انتقامي دغه یې وکړه خو دا تر اوسه پورې دا خبره خو ما په لیست کې وانخیست په دې خاطر سره چې دا نوی شوی تقریبا 1 ساعت مخکې دغه 2 ساعته مخکې دغه کار شوی دا به تر سهاره پورې پرېږدي چې نور څومره اټاکونه کوي سبا ته نو دوم پارت دریم پارت به انتظار شي ډېره مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ ښه وخت ولرئ چاو